زمونږ څومره عزتمن مسلمانان وروڼه ملګري ریشهداران شاګردان چونکې میاشت رمضان ډیره قریبه ده د ټولو مسلمانانو وروڼو ته یو ضروري پیغام وړاندې کوو چې الجامعة الاسلامیه عبدالله ابن عباس للبنین والبنات چارسده کې دا جامعه چې دا د 200 کالو نه دیني خدمات کوي او په دې کې 600 الکان او جنکۍ د قرآن او د سنت علوم حاصلوي د توحید او د سنت بینار دی بیا د هغې سره سره دی کې موږ سره 10 معلمات استادان او 18 سره استادان قاریان دي د هغې سره مطبخ او لنګر نو دا د دین یو چینه ده موږ د ټولو مسلمانانو ته د الله د رضا دپاره دا اپیل کوو چې الله د قرآن کریم کې فرمایي لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هغه وخت پورې تاسو نیکۍ ته نشئ رسېدلی څو پورې چې تاسو هغه څیز خرج نه کوئ چې ستاسو سره محبت او مینه او دا د الله رب العالمین فرمان دی چې ان تنصروا الله ینصرکم که تاسو د الله مدد وکړو الله رب العالمین به ستاسو مدد وکړي او د الله نبي فرمایل چې الله داسې وایي چې یا ابن آدم انفق علیک ای د آدم بچیا ته خرج کوه زه به په تا باندې خرج کوم او نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې په صدقو باندې الله رب العالمین د مؤمنانو مال نه کموي صدقه کول دا د الله سره تجارت دی نو په پاکستان کې دا دینی مدارس دا د قرآن او د سنت د دعوت مرکزونه دي په دې کې لنګر او تنخواګانې د بجلی بیلونه د ګیس بیلونه الحمدلله کوم مسلمانانو چې موږ سره مدد جاري ساتلی دی که هغه دې ملک کې اوسېږي او که بار دنیا کې دي زموږ وروڼه دي زموږ فالورز او دوستان هم دي الله دې د هغوی په عمر او مال کې برکت واچوي خو بیا هم چونکې رمضان قریب دی او زموږ د ټول کال خرچه 72 لاک روپۍ ده دې کې دا کمرې دي مکتبه ده د طلباو دا کلاسونه دي او دا مطبخ او مطعم دی نو ستاسو په دې معمولي سالانه ماهانه تعاون باندې الله رب العالمین دا چینه روانه کړې ده ټولو ملګرو ته زموږ د الله د رضا دپاره دا اپیل دی که ستاسو سره زکاتي خیراتي په ماهانه ترتیب باندې یا په سالانه باندې د خپل وس مناسب د الجامعة الاسلامیه عبدالله ابن عباس للبنین والبنات سره خپل کومک او مدد وساتئ الله به تاسو له دنیا او آخرت کې خیر درکړي او دا جامع هغه مدارس دي چې دا ښایسته ښایسته قاریان علما د محمد رسول الله صلی وارثان فارغې او دنیا ته د الله رب العالمین دین خورئ الله دې ستاسو په عمر کې ستاسو په مال کې ستاسو په اولاد کې برکت موږ یو د سار نه درس نظامي د سار 8 بجو نه واله تر 1 بجې پورې بیا د هغې نه علاوه دا زموږ د تصحیح تلاوه د قرآن کریم د ناظري او د الله د کتاب ابتدایي کلاس چې هغه قاعده ناظره تصحیح تلاوه او ترجمه او دا کلاس زموږ سره چې کوم قاري صاحب چلی نو دا د حفظ کلاسونه دي چې د الله د کتاب په یادو باندې یادوي دا د حفظ قرآن کلاس چې قاری اکرام الله دا 2 غنټې کلاس چلی مسلسل چې دې کې تجوید د قرآن کریم حفظ او د هغې سره سره د هغې دور د هغې اهتمام ادا کولی کېږي دا 4م کلاس دی موږ سره چې په دې کې زموږ سره قاری ضیاء الرحمن دا د حفظ او د قرآن کریم د حفظ القرآن او د تجوید القرآن کلاس دی د دغې نه علاوه د سار نه چې زموږ سره کوم درس نظامي د 8 بجو نه واله تر 1 بجې پورې هغې کې درس نظامي فقه حدیث نحو صرف د هغې علوم پړاولی کېږي نو دا یو صدقه جاریه ده چې کوم مسلمانان هم دې سره تعاون کوي دې سره مدد کوي څومره اجر چې الله رب العالمین دې طلباو له ورکوي دقومره اجر او ثواب الله دې معاونینو له ورکوي نو دا یو صدقه جاریه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې هر مؤمن به د خپلې صدقې په سوري کې رافاسي کوم سړي چې د الله دپاره صدقه کړي دا به الله د عرش د سوري د لاندې ساتي او دا په صدقو کې صدقه جاریه ده هر هغه مال چې د دینی مرکز او د علماو او طلباو او مدرسې سره نو دې ته صدقه جاریه ویل کېږي که موږ مړه انشاءالله چې دا کم طلبا علما شي او د دین خدمت کوي د هغې اجر او ثواب به موږ او تاسو ته رواني الله رب العالمین دې د ټولو مدارسو مدد وکړي د دې حاجتونه دې الله د غیبونه پوره کړي او زموږ چې څومره مسلمانان د اواز اوري که دې ملک دي او که بار ملکونو کې دي الله دې د هغوی په مالونو کې د هغوی په عمرونو کې د هغوی په اولاد کې خیر او برکت واچوي الله دې د هغوی بچي د قرآن او سنت عالمان کړي
شکرا وجزاکم الله خیر وبارک الله فیکم.